تصور وکړئ یو غریب سړی چې په یو وړوکي کلی کې ژوند کوي. هر ورځ سهار وختي پاڅي، جنگل ته ځي، لرګي راټولوي او بیا یې بازار کې خرڅوي. د هغه ژوند ډیر ساده دی، خو یوه ورځ یو داسې راز د هغه مخې ته راځي چې د هغه ټول ژوند بدلوي. هغه د جنگل په منځ کې د غلو یوه ډله ویني چې یو پټ غار خلاصوي او دا غار د سرو زرو او خزانو نه ډک وي. خو پوښتنه دا ده، آیا دا غریب سړی به لالچي شي یا به هوښیار پاتې شي؟ راځئ چې واورو د علي بابا او 40 غلو زړه پورې قصه. په یو ښکلي کلي کې چې د غرونو ترمنځ یو سړی ژوند کاوه. د هغه نوم علي بابا و. علي بابا ډیر مهربان انسان و. هغه غریب و خو زړه یې ډیر پاک و. هغه به هر ورځ سهار وختي پاڅېدو، خپل هر به یې تیار کړو او ځنګل ته به روان شو. هلته به یې لرګي راټولول، بیا به یې بازار کې خرڅول او په همدې پیسو به یې د کور خرڅ پوره کوو. علي بابا یو ورور هم درلود. د هغه نوم قاسم و. قاسم ډیر مالدار سړی و. هغه لوی کور درلود، نوکران یې درلودل او ډیر کاروبار یې درلود. خو قاسم یو بد عادت درلود. هغه ډیر لالچي و. هغه به تل غوښتل چې نور مال هم پیدا کړي. یوه ورځ علي بابا د معمول په شان ځنګل ته لاړ. هغه د ونو نه لرګي پرې کړل. ناڅاپه هغه د اسونو د قدمونو غږ واورېدل. هغه ویریدلی شو او ژر یې ځان د یوې لویې ونې شاته پټ کړو. لږ وخت وروسته 40 کسان راغلل. هغوی ټول غله وو او ډیر خطرناک ښکارېدل. د غلو مشر د یوې لوی ډبرې مخې ته ودرېد او په لوړ غږ یې وویل، خلاص شه سمسم. او ناڅاپه ډبره خلاصه شوه. یو لوی غار ښکاره شوه. غلې ټول غار ته داخل شول. علي بابا حیران شوه. کله چې غلې دننه شول، هغه په پټه ورنږدې شوه. هغه ولیدل چې غار د خزانو نه ډک دی. هلته ډیر سره زر وو، قیمتي ډبرې وې او ډیرې پیسې وې. کله چې غلې ولاړل، علي بابا لږ وخت انتظار وکړ. بیا هغه ورو ورو غار ته ورنږدې شوه. هغه وویل، خلاص شو سمسم. او دروازه خلاصه شوه. هغه دننه ولاړ. هغه حیران شوه. خو علي بابا لالچي نه و. هغه یوازې لږ سره زر واخیستل، ځکه هغه پوهېده چې لالچ خطرناک دی. کله چې علي بابا کور ته راغی، هغه خپله قصه خپلې کورنۍ ته وکړه. خو دا خبره قاسم ته هم وررسېدله. قاسم ډیر خوشحاله شوه، خو د هغه نیت ښه نه و. هغه غواستل چې ټول خزانه واخلي. بله ورځ قاسم ځنګل ته لاړ. هغه د غار مخې ته ودرېد او وویل، خلاص شه سمسم. دروازه خلاصه شوه. قاسم ډیر خوشحاله شوه. هغه ډیر زر راټول کړل. ډیر مال یې واخیستل. خو کله چې هغه وتل غواستل، هغه کلمات هیر کړل. قاسم ډیر وارخطا شو. هغه هر ډول کلمات وویل، خو دروازه خلاصه نشوه. هماغه وخت غله بیرته راغلل او قاسم یې ونیوه. هغوی پوه شول چې یو څوک د هغوی راز ته رسېدلی دی. کله چې علي بابا ته دا خبره معلومه شوه، هغه ډیر غمګین شو. خو هغه ډیر هوښیار و. هغه د خپل ورور د ستونزې د حل لپاره پلان جوړ کړ. هغه ډیر احتیاط وکړ او هڅه یې وکړه چې غلې خطا کړي. په آخر کې هغه خپل کور او کلی وژغورل. ورو ورو علي بابا ښه ژوند پیل کړ. خو هغه لالچي نه شو. هغه د خلکو مرسته کوله. غریبانو سره به یې مرسته کوله او ټول خلک ترې خوشحاله وو. ګرانو ملګرو، دا کیسه موږ ته یو مهم درس راکوي. لالچ انسان تباه کوي، خو قناعت انسان خوشحالوي. که انسان صبر وکړي او د الله شکر ادا کړي، نو ژوند به ښه وي.
که تاسو ته دا پښتو کیسه خوښه شوه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو نورې خولې پښتو کیسې هم وګورئ. الله مو مل شي. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.